زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې نن د نثار خان د په دې ځای کالاکوټ کې د بهادر شاه خندلې او د هغه دا کم ټیم ملګري چې نعمت خان او د دیو د کشرانو او د دیو په هلو ځلو باندې دا کار چې دی دا روان دی کالاکوټ ته دې موږ راورسېدو د خیره په دې کالاکوټ کې موږ چې کمې خبرې کوو دا د دې قام خبرې دي او د دې وطن خبرې دي زمونږ پکې ذاتي هیڅ غرض نشته زمونږ پکې ذاتي هیڅ ګټه نشته موږ چې دا پارټي جوړه کړله دا موږ د دې دپاره جوړه کړله چې دلته په قام باندې چې څومره هم سختې دي کوشش به کوو چې دا موږ کمې کړو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د یونټ جوړولو د تنظیم سازۍ غونډه ده. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او زموږ د غریب خانه کې تاسو موږ سره مېلمانه شوئ. د مټې تحصیل لرې پرته سیمه کالاکوټ کې د نثار خان په حجره کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ابتدایي یونټ د پرانستې په لړ کې یو خوندوره دستوره د ضلعي سکرټري علي نامدار خان ایډوکیټ په مشرۍ کې راجوړه شوې وه چې پکې د کالاکوټ ځایي ځوانانو مشرانو ترڅنګ صوبایي ذمه دار بهادر شیر افغان علاقایي سکرټري جلال الدین جلالی الیاس افغان نعمت خان سنگین خان ډاکټر ملک زاده او اجمل خان ایډوکیټ او سالار یوسفزي خصوصي ګډون کړی و. د الیاس افغان په کوربتوب کې د محمد سمیع الدین له تلاوت څخه پیل کېدونکي یادې غونډې ته علي نامدار خان ایډوکیټ بهادر شیر افغان او نعمت خان خپلو خبرو اترو کې د پښتون افغان د اجتماعي زوال محرومیو او وسایلو مسایلو په هکله په بشپړه توګه خبرې اترې وکړې او زیاته کړه چې دوی غواړي د پښتون افغان د بقا او پرمختګ لپاره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سوري لاندې د پښتون افغان د یووالي لپاره هلې ځلې وکړي تر څو پښتون افغان د محرومیو له دلدل څخه رابهر کړي. له دې وروستو شیرباز خان، قیوم خان، نثار خان، مطیع الله خان، سلمان خان، سربالی خان، امجد خان، سیف الله خان، نور اسلام، قیصر خان، نعمان خان، کاشف خان او محمد عظیم خان په پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ کې په باقاعده توګه سره د کورنیو د شمولیت اعلان وکړ. د دې ترڅنګ د ابتدایي یونټ اته کسیزه کابینه وټاکل شوه چې سکرټري شیرباز خان، سینئر معاون سکرټري ایون خان، ورسره مطیع الله خان، سلمان خان، سربالی خان، قیصر علي خان، نثار خان، امجد خان او سیف الله خان د معاونینو په توګه وټاکل شو. په یاده موقع جلال الدین جلالی د کالاکوټ ابتدایي یونټ ذمه دارانو ته د ګلونو هارونه ور په غاړه کړل او بهادر شیر افغان د نوي یونټ له کابینې څخه سوګند واخیستو. د یاد پروګرام په هکله بهادر شیر افغان انډس نیوز نیټورک ته صداسې وویل نن د جمعې په ورځ باندې دا چې نن 5مه نیټه د دسمبر د کالاکوټ په کلي کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ یونټ را جوړ شو. د دې یونټ لومړی سکرټري چې دی شیرباز خان ملګری شو او سینیر معاون ورسره ایوب خان دی او بیا د دوی سره نور ملګري چې دي مطیع الله خان او دغه د سربالی خان، قیصر علي خان، امجد خان او سیف الله خان چې دا د دې اته کسیزه کابینه جوړه شوه. زه دوی ته د زړه له تله مبارکباد وایم او د پارټۍ مشرانو ته مبارکي وایم چې زمونږ په لښکر کې زمونږ په پارټۍ کې د یو یونټ بله اضافه وشوه. د کالاکوټ د خلکو ډېره شکریه ادا کوم چې زمونږ په غږ باندې راغلو. بیا د نثار خان ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی زمونږ دا تکلیف ویوړ، مېلمستیا یې راته راکړه، کور دې وداني او موږ د پارټۍ دپاره ملګري راغونډ کړلو. د کالاکوټ نور ملګري شیرباز خان، ایوب خان دلې دوی ټولو لکه منډه ترله کړې ده چې یاره دا خلک یې راغونډ کړلو او زموږ خبرې ته یې کېنول. بیا زه د دې ټولو ملګرو د زړه له تله شکریه ادا کوم چې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په کارکنانو کې شامل شو او زموږ سره په دې پارټۍ کې شامل شو. دوی ته د زړه له تله مبارکي وایم. نو او بیا د انډس نیوز یو جهان مننه کوو چې دا زموږ غږ به د نړیوالو تر غوږونو ورسوي او دا د پښتون افغان کم چې په نن وخت کې د جهان په قامونو کې یو مظلوم قام دی چې د جهان له هرې خوا په دې مظلوم قام باندې ظلم روان دی. پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي دا هلې ځلې کوي چې دا قام را متحد کړي، په خلک په خبره باندې پوهه کړي او منظمې کړي او دا خلک چې دي په یو داسې لښکر کې شامل کړي، په یو داسې پارټۍ کې شامل کړي چې پښتون افغان د قامونو په سیالۍ کې ودرېږي او چې د نور جهان په صفونو کې په صف کې حساب شي. بهادر شیر افغان په یاده موقع وویل چې تر اوسه د سوات په بېلابېلو تحصیلونو او کلو کې
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ابتدایي یونټونه خلاص شوي او دغه لړۍ به هم دغسې په وړاندې روانوي. کیمرمین امان الله او سباون سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټا سوات.